عیسی علیه السلام نه خلکو معجزه وغوښته. یاد ساتئ غټ سبق دی پکې ښه معجزې خو تاسو ویلي خو سبق ته وکې ده. عیسی علیه السلام ته خلک راغله وایي که ته ډېر زیات تکړی په رښتیا پیغمبر یې که نه وایي خټه راواله او د خټې نه مرغۍ په لاس کې جوړه کړه او بیا د دې نه د سمه مرغۍ جوړه شي بس ویل وځوه چې بس یو ژوندی سیستې جوړ شي. هغه وایي ټیک ته خاوره یې راواغسته خټه یې کړه یو شکل یې جوړ کړه پوکې ور هغې ته پار وته. یو معجزه. دویمه معجزه قم باذن الله د الله په حکم سره راپورته شه سړي به ځان د خاورو نه وڅنډو راپاغسېدو. ډېر خلک یې ژوندي کړي عیسی علیه السلام خو اعتراض راغی په عیسی علیه السلام باندې. عیسی علیه السلام باندې اعتراض وي ته پرونی ابلوزني مړي را ژوندي کې تازه کار دی تازه مړي دي دا را ژوندي کې چېرته زوړ مړی هغه را ژوندی کوي ما ته زوړ قبر وښایه. 4000 کاله مخکې د نوح علیه السلام زوی وفات شوی سام بن نوح. دا واقع امام الوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې 2 نمبر جلد کې 169 صفحه باندې ذکر کړی یو لوی تفسیر کړی بهترین سورې آل عمران. هغه سام قبر ته ودرېدو عیسی علیه السلام چې اواز یې ورته وکړو سړی راپاس एकदम راپاس چې یو کتل د سر دا یو طرف ته یختې تک سپین شوي دي د ګیرې دا یو طرف ته یختې سپین شوي رنګ یې تک تور شوی. عیسی علیه السلام ورته وایي چې دا څنګه چل دی 4000 کاله مخکې چې کوم انسانان وفات شوي دي ګوره یاد ساتئ ړومبي یخته چې د چا سپین شوي دا ابراهیم علیه السلام څوک و ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ړومبی یخته سپین شوي د دې نه مخکې د چا یخته نه دي سپین شوي. عیسی علیه السلام ته فرمایل ته خو د نوح علیه السلام بچي کې ړومبي انبیاء کرامو کې د نوح علیه السلام نو ستا څنګه یخته سپین شو ته خو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې تېر شوی. او دویمه خبره د نوح علیه السلام بچي خو ډېر زیات ښکلي وو ته دا تک تور شوی ولي هغه ورته وایي وایي زما په مخکې چې دا کم توروالی ته ویني که نه وایي د نن نه 4000 کاله مخکې چې ملک الموت زما روح قبض کوه په ما د زنکدن کومه سخته راغلې وه هغې چې زما مخ تور کړی اوسه پورې ځای له نه دی راغلی. زنکدن سخت دی چې زما مخ تور کړی اوسه پورې ځای له نه دی راغلی. او دویم ته ما ته یخته دې پسه سپین شو نو یخته زما نه و سپین دا ټیک ټاک و تورو یختو کې زه وفات شوی یم. خو تا چې کله اواز وکړو لږ ساعت مخکې چې قم باذن الله وایي ما من یر را لکه قیامت دی په دې لږ ساعت کې زما دا نیم یخته سپین شو. الله جل شانو سورې مزمل کې فرمایي یوم یجعل الولدان شیبه د قیامت آواز به داسې چې دا به ماشومان بوډاګان کې ماشومان به څه کي بوډاګان به کوي دا په دې لږ ساعت کې ما سره دا چلو شو. ای دې قیسې ته څنګه متوجه ناست نو سام بن نوح وي چې دا په دې لږ ساعت کې دا یخته زما سپین شو. خیر مسله خو سرته ورسېد دا 2 معجزې وي چې الله جل شانو چاله ورکړې وي. نور بحث نه کوو سبق رانه دغه کېږي ټایم ضایع کېږي. دا 2 معجزې الله جل شانو عیسی علیه السلام له دا مزید ورکړو چې یو معجزه څه وه چې هغه مرغۍ جوړول هغه پاروتل او دویم دا و چې مړي را ژوندي کول دا معجزه وه د عیسی علیه السلام.